آتی نمگراوڑو بخیرن خا من حد اغینا او مثلها یاد کم از کم داغ پشاندی یعنی من خدا سے حکم نہ منسوخ کرے چې غنه بهترم نه راوړی او یا کم از کم نو مغه شان دي تاسو اعتراض ولې کوي علم تعلم آیت نه پوهیږي ان اعتراض کون کی توای ان الله چې بشکل تعالی علی کل شیء قدیر هر شی باندې قادر دی قران کریم کې بعض مفسرینو خیال دار مخکینیو چې 55 یا 500 آیاتونه منسوخ دي او ورستنی مفسرینو خیال داده چې 15 یا 8 آیاتونه منسوخ دي دوه خبره صحیح ده د مخکینیو خیال بیل ده زمونږ د ورستنی مفسرینو بیل ده مخکینیو خیال داسې ده لکه زه تاسو ته وایم چې بهر اوزا ٹھیک شو بیا ما ویلې چې بهر اوزا په دې دروازې سره نو حکم کې فرق راغی خو حکم بنیادی طور باندې موجود ده بنیادی حکم موجود ده ځکه چې بهر اوزا اول حکم چې بهر اوزا بیا حکم راغی چې په دې دروازې اوزا نو حکم خو یو ده نو مخکینی مفسرینو دا لغونت تبدیلی هم په تبدیلی کې شمار لیدا نو دی وجنه دغه تعداد زیات ده او ورستنی مفسرینو هغه اډو شمار لیند ده او ټوټلی حکم چې کوم بدل شوی دی هغه شمار لیدا او دا په قرآنی کریم کې 15 ځای ده 15 ځای او بیا چې راځي به تاسو ته خایمه خبر الاسکت او ځان سره لیکي نو منسوخ آیاتونه په قرآنی کریم کې اوس بقره 181 آیت نمبر 181 سورہ بقرہ آیت نمبر 181 سورۃ النساء 15-16 سورۃ النساء 15-16 پنځلسم شپاړسم او د سورۃ النساء 43 43 او د سورۃ انفال 65 پنځشپتم 65 65 او د سورۃ مجادله 12 نمبر 12 او د سورۃ مزمل 73 نمبر 73 بیا وری سورہ مزمل 73 سورہ مجادلہ 12 سورہ انفال 65 سورہ نساء 43 سورہ نساء 16 او سورہ نساء 15 او سورہ بقرہ 181 پدې کې 15 یا شپږ احکامات دي او د دې ناسخ چې کم دي هغه د سورۃ النساء دړمبني ترتیب سره تاسو راځي نو دا ترتیب سره تاسو تراشي سورۃ النساء 11 اور 12 سورۃ النور دویم نمبر 2 سورہ مائدہ 90 نمبر سورہ مائدہ 99 سورۃ انفال 66 شپږشپیتم 66 او سورہ مزمل آخر آیت سورہ مزمل آخرنه آیت دا د مخکینی وو او دا ناسخ دي هغه منسوخ شوی دي دا ورستنی آیتونه د دې لپاره ناسخ جوړ شي لکه مثلا یو مثال تاسو درکم اولنې حکم په سورۃ النساء په 14 کې داو چې څوک زناو کې نه وصیت بو کې چې زما د میراث دومره به سړی ته هغه به حواله کی دا حکم الله تعالی منسوخ کړو په سورۃ النساء 11 12 سره چې هرچا تعالی تعالی حصے مقرر کړي او وصیت حکم منسوخ ده تا وصیت په بنیاد باندې بچا د پاره میراث نشي ورکوله الا دا چې دا غدریمه حصہ ای انور دار چې خپل حصہ ده د زوی خپل ده او د خپل وغیرہ هم د غرنګي نور هم د غرنګي د شراب او حکم او رسول الله تعالی خالص په منسوخ کړي ورسته چې کوم دی راځي ان شاء الله زه تاسو ته دغه اشاره بیا کوم نه دې طرف ته الله تعالی اشاره کړی و په سورۃ بقره آیت نمبر 106 کې علم تعلم دا الله تعالی جواب ورکړي آیت نه خبر ته نه پوهیږي ان الله جب شکل تعالی له هغه د پارا ملک السماوات بادشاہی د اسمانونو دا والارض او د زمکه دا مال و مالکم او نشته تاسو د پارا من دون الله سوا د الله تعالی نه من ولی څوک دوست ولا نصير او نه څوک مددگار ام تريدون آیات تاسو اراده لري تاسو غواړئ ان تسالو دا چې تاسو سوال وکئ دعا رسولکم د خپل پیغمبرنا کمال کڅنګا سئلا چې سوال شوه موسی علیہ السلام نا من قبل دین وړاندې دا کم سوالو د موسی علیہ السلام نا دا په سورۃ مائده آیت نمبر 101 کې ده 101 کې چې هغه کې الله تعالی جواب دا کړی دی چې تاسو پښتنه مکوئ او بهر البیارست نور آیتونو کې الله تعالی د دې
ما سوالونه وکول رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم نه چې زما د مور نوم څه ده زما د پلار نوم څه ده او دا به څنګه کیږي دا به څنګه کیږي نو الله تعالی الته جواب ورکړی دی چې بدايه سوالونه مکوئ دا بدايه سوالونه چې کوي نو تاسو باندې باغ جواب بدرته ګران پریوزي کولای به نشي نو بیا به تاسو ته مشکل جوړ شي بیا به درته مشکل جوړ شي مسلم شریف کې یو حدیث ته یو سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه آیات نازل شو چې حج په تاسو باندې په عمر کې یو واری فرض دی نو یو سړی سوال وکړ چې یا رسول الله هر کال پیغمبر اسلام جواب ورنکړ بیا سوال وکړ چې یا رسول الله هر کال بیا جواب ورنکړ بیا سوال وکړ چې یا رسول الله هر کال نو پیغمبر اسلام دې د غصې نه مخ رنگ سور شو او ورته ویلي چې که اوس ما ویلي وي چې او هر کال یا قران نازلېږي ولا نازل کی چاو هر کال نو استاد دې سوال د وجنه په دي مسلمانانو څومره تکلیف به جوړ شي خو الله ویلي چې حج وکړي نو بس هم دا غرانګي پرې د یو واره حج وکړه بس حکم پورا ده نو اړ سوال نه وکوي ځان ته ګرانه کوي لکه دي يهوديانو د غوا باره کې سوال کو نو غوا ځان ته څومره ګرانه کوي هم دا غرانګي په دې سورته مائده د کوم آیات تاسو لیکلو هم دلته کې الله تعالی هم دا فرمایي چې دې سوال نه مکوي که خارشي تو بدلکم تاسو ته ګران شي خفه به مکی بیا بس څنګه حکم اوریدل وي بس هغه سومانه نور الله تعالی اوس پر الله تعالی به تاسو ته باقي ان شاء الله خیر بدرته جوړي ومن يتبدل الكفر او چاچی او څوک چې بدل کی کفر بال ایمان په ایمان باندې ځکه چې ته سوال کوي بیا کولای نشي او به حالت بدل شي د ایمان نه کفر دا فقط بتحقیق سرا دولده گمراه شو سوا السبیل دلی غلارنا موسی علیہ السلام نے کوم سوال شوه او دا سورۃ النساء 153 153 او 55 کې آل سوالونو اشاره ده سورۃ النساء 55 او سورۃ النساء 153 153 او 55 یو سلو 53 او 55 واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين یو 5 منټه وقفه وکړه وقفه خلک نه چې کتا سنې خو کنه بیا ما د پر غنښت جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ود غواړي خوخي منکي كثير ډېر من أهل الكتاب د اهل کتابنا لو يردونكم چکاش راو ګرځي تاسو راوړی تاسو من بعد ایمانکم ورستو ایمان دستا سنا کفارا حالت د کفر دا د دې د امینه دا او خوخه دا چې تاسو د ایمان نه راوړی کفر حالت کې دوباره دا ولی دوی داسې کوي حسدن ووجد حسد دوی حسدن ووجد حسد من عند انفسهم اغا چې کوم د دوی پزړونو کې ده من عند انفسهم کم چې د دوی پزړونو کې ده د دوی پزړونو کې خو حسد ده او د حسد نه یعنی د کینې نه بچاو د پاره اول خو یو حدیث ووري رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي چې دا حسد داسې نکیانی خوري لکه وچ لرګي اور چې خوري لکه وچ لرګي دی او ته ورته اچي بس هغه خوري هغه ختمي همدا غرانګي چې کمی سینې کې حسد وي د نکیانی د کرانګي خړل کیږي همدا غرانګي خړل کیږي یو وار یو صحابي باندې کې رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایل چې دا جنتی ده چې کله لاړو پاتې دوی دا جنتی ده یو بل صحابي چې دا واوردل نو دای وای ماستر کې دا راغله چې زګ ګوره ما چې د څه عمل کوي چې رسول الله صلی الله علیه و سلم د باره کو فرمایي چې د جنت ته ځي نو زور پسې لاړ او درې شپې مې هغه سره وکړل به تور ملما او ما په کې هیڅ اضافي عملونه لیدو نه تهجد ته پاتېدو نه اضافي نوافل کول نه بل څه بس عام لکه کم کارونه چې مونږ کول او هغه چې عام هغه م کول نو چې کله ته رخصت دم نو ما ورته ویل چې ما دستا کړ چې ملمستیا تیر کړه زما اصل کې یو مقصد او غدا او کتاب علی کې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې فرمایلی خو ما خدا کې ته اضافي عملونه لیدو
ته څه داسې کار کوي چې پیغمبر علیه السلام تا ته د جنت زیری درکوي وای نور خو به ما کې څه کمال نشته ما ته نه دی معلوم البته دا دی چې ما 50 زړه نه بدیږي تاسو پوه شئ ما 50 زړه نه بدیږي ما د زړه کې حسد نه راځي او حسد ویل کېږي ته چې بل باندې څه نعمت راځي یا خیر راځي او